یوازې یو اوور سچن ټنډولکر د ایلسپیری په وړاندې. نن یکشنبه په اسټرالیا کې د اورځپلو سره د مرسته په خاطر لس ورځې لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې چې د نړۍ تقاعد شوي مشهور لوبغاړي لوبیږي، په دوه لوبډلو کې به ریکی پونټینګ او ایدم کیلکورس لوبډل مشران وي. که څه هم سچن ټنډولکر به د ریکی پونټینګ د لوبډلې روزونکی وي، خو اسټرالیاوي ایلسپیری ترې په یوه ویډیو کې د لوبې کولو غوښتنه کړې. ټنډولکر یې غوښتنه منلې او ایلسپیری به ورته اوور ترسره کوي. اسټرالیاوي ارلونډر ایلسپیری ویلي، سلام سچنه، د ډیره په زړه پورې ده چې تاسو په اسټرالیا کې د خیرا لوبو ملاتړ کوئ. زه پوهیږم چې تاسو د یوې لوبډلې روزونکي یاست، خو تېره شپه موږ بحث سره وکړ او دا مو وویل که چېرې ټنډولکر لوبغاړي ته راښکته شي دا به ډیره په زړه پورې وي. زه غواړم تاسو ته اور وکړم او تاسې بونډرۍ ووهئ، او زه پوهیږم که تاسو لوبه وکړئ نو دا به د اورځپلو لپاره د پیسو ټولولو یوه عالي لار وي، که څه هم تاسې مخکې هم ډېر څه کړي. که تاسو چمتو یاست موږ ته خبر راکړئ، موږ ته لوبغالي ته راولو او دلته ډیری نجونې دي چې لیوالتیا لري ستا د توپوهنې پر حال ډګر ستنه وکړي. یو ځل بیا هم د هر څه کولو څخه مننه. سچن ټنډولکر چې وروستۍ لوبه یې په 2013 کال نومبر میاشت کې کړې، ډېر ژر یې ایلسپیری ته ځواب ورکړی او په ټویټ کې یې لیکلي دي، په زړه پورې خبره ده ایلز، زه مینه لرم چې یو اور لوبه ترسره کړم، که څه هم ډاکټر د اوږې د درد په خاطر اجازه نه راکوي. هیله لرم چې موږ به په کافي اندازه پیسې وګټو. اسټرالیا کرکټ بورډ ویلي چې دا لوبه به په نړیواله سطحه ډیره قوي انلاین او ټلویزیوني پوښښ ولري.